افضل قادر صاحب ډېر خوږ او ښه کلام په لومړي ځل هغې وړاندې کو. خیر دغه خبره ترې دغه لړۍ به همدغسې روانه وي. زموږ د اردو پښتو ژبې یو داسې خوږلوړی شاعر چې هغې پروفیسر هم دی، ډاکټریټ ډګري هم حاصله کړې د اسلامي کالج کې، دغه را پروفیسرۍ دغه کورسۍ یا پای چې کوم ده نو هغه پای ته رسوي، په هغې خپل فرایض سرته رسوي. هغې چې کله په پښتو کې صنف راغلی دی هغې ول نوی شکل ورکړی دی، که په اردو کې که په پښتو کې. د هایکو هم ډېر ښه لیکوال دی. هایکو په 1980 کې چې کله جاپان نه دغه شوې ده نو په پښتنو کې د هایکو کوم رجحان راغلی ده او په کومه طریقه هغې خپله کړې ده، نو پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب ته خواست چې هغې راشي خپل کلام او یو دوه هایکو موږ ته وړاندې کړي. اظهار الله اظهار صاحب. اعوذ بالله العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سترګې دومره لوی نعمت دی چې پروردګار خپل ځان ته نسبت کړی دی بصیر، او بیا چې کله په انسانانو باندې عطا کوي نو قاضي صاحب نو وایي چې ما دوی له بصارت ورکړه. دې سره د انسان د ټول وجود هغه نظام تړلی دی. بهرحال زه چشمو ته محتاجه شوی یم نو د نظر پته راته لګي. یو شعر مې لیکلو چې رک یوه لمحه کې یمه بله کې پیدا یمه، ساز د تغیر یمه نغمه د ارتقا یمه. نو دا څیزونه په کمیدو دي، هر څیز د فنا په ضد کې دی. زمونږ ډاکټران صاحبان کوشش کوي چې یو څیز بیا هغې مقام ته خو نشي رسولی خو چې په ځای وساتي. نو دوی د هایکو خبره وکړله، یو څو هایکوګانې تاسو ته وروم چې شیرینې دا د پښتنو سیمه ده، شیرینې دا د پښتنو سیمه ده، سترګو کې مو وایه د زړه حالونه، د کور خبرې څوک بهر نه کوي. او د ښار د خلکو نه ګیلې مه کوئ، چا چې د میاندو پی رودلې نه وي د انسان نه د بوتل بچي وي. د ښار د خلکو نه ګیلې مه کوئ، چا چې د میاندو پی رودلې نه وي د انسان نه د بوتل بچي وي. ما ورته وی راځه چې مینه وکړو، ما ورته وی راځه چې مینه وکړو، پنډې په سر که د خشاک ویلې ته د مړې ګېډې خبرې کوې. وایي زه مینه مینه نه پیژنم، وایي زه مینه مینه نه پیژنم، ستا که دا خیال وي چې واده به کوو بیا د بابا سره خبره وکړه. د سترګو په حوالې سره کلام دی چې سترګو کې موسکۍ شي غلی ودرېږي روانه شي. سترګو کې موسکۍ شي لایق صاحب غلی ودرېږي روانه شي، سازه له جونګړه د ارمان نه وي چې روانه شي. څنګه به دې ووینم د نوي سهارونو خوب، څنګه به دې ووینم د نوي سهارونو خوب، شپه چې شي سپومۍ یوه راکوزه له اسمانه شي، شپه چې شي سپومۍ یوه راکوزه له اسمانه شي. سترګو کې خاندي ویښه شوې په کجل کې شپه ده، سترګو کې خاندي ویښه شوې په کجل کې شپه ده، ژوند سره مل د سحرونو په مزل کې شپه ده. او سترګې را پرانیزه جانانه څه راپېښه نه شي، زړه مې درزېږي په ډومبي ځل مې ځنګل کې شپه ده. سترګې را پرانیزه جانانه څه راپېښه نه شي، زړه مې درزېږي په ډومبي ځل مې ځنګل کې شپه ده. او د آخري بس یو قطعه به تاسو ته ووایم، دا ښکلي په مکیز مکیز لوټي د زړه قرار، توبه توبه چاپېره نظرونه ګرځوي. او کافي ده د جانان د سترګو دا پیژنګلو،
په یو نظر کې واړه جهانونه ګرځوي. ډېره مننه.